دوه غږونه دي، کوم یو انتخابوئ؟ په ژوند کې دوه غږونه ستاسو پل تعقیبوي. یو له هغوی څخه د فتحې او کامیابۍ غږ دی او بل د بدبختۍ، ناکامۍ او ذلت غږ. کله کله به ځینې داسې غږونه ستاسو ذهن ته راځي چې ته پیسې نه لرې، ته غریب یې، ته ناکامه یې. دا ومنه، ورته لبیک ووایه. ته به ګیلې او شکوې شروع کړې، خو که په دقیق ډول غوږ شې ته به یو بل غږ هم واورې، د نیکمرغۍ آواز. ازانګې داسې دي: خدای جل جلاله به راته لاره جوړه کړي، بخت مې ښه کیدونکی دی، زه نیکمرغه یم، کامیابۍ ته رسیږم. خو لس داسې چې کله به یو خوا روان یې او کله هم بل خوا. کله به ناکامۍ، مایوسۍ او زړه ماتي ته پناه وړې، خو کله به د بریا لمن نیسي. په خدای جل جلاله باور ولره، هغه ستا دفاع کوونکی دی. هیڅ کله مه ناامیده کېږه، ته خپل رب ته ډیر نږدې یې، ته کامیاب یې. ته به دندې لپاره یوه ښه انټرویو ولرې، نو دوه غږونه به درسره مل شي. لومړی غږ به وایي ته ماتې خورې، ته هسې وخت مه ضایع کوه، هغوی تا ته ضرورت نه لري. خو په عین حال کې یو بل خدایي غږ به هم واوري چې درته ووایي ته کامیاب یې، ته د دې وظیفې لپاره مناسب شخص یې، ته یې پوره وړتیا لرې او ته ګټونکی یې. کله چې سهار پاڅېږې او خپلې ښځې ته ووایې زه د دې وظیفې لپاره وړ نه یم، دا خلک ماته اړتیا نه لري، زه کامیابي نه لرم، نو دلته ته د خپلو خیالاتو ښکار کېږي. کوشش وکړه د خیالاتو ژورو ته ولاړ شي او ووایې نور هیڅکله ماتې ته نه تسلیمیږم، زه به نور د ویرې، خوف او شک خبرې ونه کړم، زه باید د نیکمرغۍ غږ ته غوږ شم. هغه به راته ووایي چې زه قوي یم، زه صحتمند یم، زه نیکمرغه یم، زه ګټونکی یم، نه ماته خوړونکی. د ایرمیا خدای له ایرمیا سره وعده کړې وه چې تا به د ایرمیا د خلکو پیغمبر ټاکم. کله چې د خدای جل جلاله خبرې واورېدې نو حیران شو. دا هغه وخت له ځانه ناخبره ځوان و. مخکې له دې چې د خدای جل جلاله ټولې خبرې واوري ګویا شو: خدایه زه داسې نشم کولی، زه واز نشم کولی، زه ډیر ځوان یم او نه پوهیږم چې څه ووایم. خدای جل جلاله ورته وویل: ایرمیا داسې مه وایه چې زه ځوان یم، واز نشم کولی. خدای جل جلاله د هغې د منفي خبرو مخنیوی وکړ. خدای جل جلاله ولې داسې وکړل؟ ځکه هغه پوهیده که ایرمیا داسې خبرې وکړي چې زه وړ نه یم، زه یې نشم کولی، نو هغه به هماغسې شوی وای څنګه چې یې فکر کاوه. خدای ورته وایي ته شاید داسې فکر ولرې، خو له ځان سره یې مه تکراروه. ایرمیا خپل خیالات تغییر کړل. هغه د خپل قوم پیغمبر شو او کړې وعده ترسره شوه. په عین حال کې خدای جل جلاله موږ ټولو ته وایي چې ښه فکر کوونکي اوسئ. په موږ کې خوبونه او هیلې ځای پر ځای کړي او دا همدومره اسانه ده لکه څنګه چې ایرمیا وکړل. زه ضعیفه یم، ما ډېرې تېروتنې کړي، زه تعلیم نه لرم، زه تجربه نه لرم. موږ ټول داسې ورته بهانې کوو، لیکن خدای جل جلاله هغه څه موږ ته هم وایي لکه څنګه چې ایرمیا ته وویل. نو داسې منفي خیالات مو له ذهن لرې کړئ، خپل راتلونکی مه خرابوئ. منفي خبرې مو له خدایه لرې کوي. خدای جل جلاله تاسو سره وعده کړې ده چې تاسو به خپلو خیالاتو او ارمانونو ته رسوي، خو که تاسې وغواړئ. هغه تاسو ته هدفونه ټاکلي، خو ځینې وخت د خدای جل جلاله کړې وعده ماتل شي، هغه ځکه چې تاسو یې نه غواړئ.
تاسو په نیمه لار کې زړه ماتي شئ، ماتې ومنئ او ووایئ چې زه مات شوم. خدای جل جلاله ستاسو د هدف لپاره یوه فرښته ټاکلې، مګر کله چې هغه فرښته ستاسو امداد ته راځي، نو خدای جل جلاله فرښتې ته د درېدلو امر وکړي او ورته ووایي مخکې مه ځه، همدلته ودرېږه. فرښته وایي زما ربه، تا خو له دې شخص سره وعده کړې وه، نو ولې امداد ونه کړم؟ خدای جل جلاله ورته وایي تاسو د هغه الفاظو ته ځیر شئ، هغه خپله نه غواړي خپل هدف ته ورسیږي. هغه ماتې منلې او خپل هدف یې هیر کړی. نو ځکه وایم چې منفي خبرې مو له خدایه لرې کوي. زه حیران یم، کله چې زموږ ژوند په څو میاشتو کې بدلون مومي، موږ د هغه بدلون لپاره کار کوو، خو د 2 میاشتو په تېرېدو سره ناهیلي شو او وایو زه ناتوانه یم، زه زوړ یم، په ما وخت تېر دی، زما په ژوند کې بدلون نه راځي. همداسې منفي خیالات مو د بدلون مخه نیسي. ځکه موږ د هدف لاره پرېږدو، کوچني چیلنجونه لوی ګڼو او خپل هدف ته شا کوو. حقیقت دا دی چې د خدای جل جلاله کړې وعده لا تر اوسه هم شتون لري، خو ته په منفي خیالاتو سر شوې او د هدف شا دې پرېښوده. که شکونو ته قلف واچوو او نیکمرغیو ته داخل شو، موږ به د هدف لاره نه وي پرېښي او همدغه کلک هوډ به مو منزل ته ورسوي. خدای جل جلاله اوس هم ستا بدلون او پرمختګ له منځه نه دی وړی، بلکې ځنډولی یې دی. نو راویښ شه، منفي خبرې شاته وغورځوه. تا ته به د نجات کومه لار نه ښکاري، خو خدای جل جلاله یې درته جوړوي. دا به درته ناممکن ښکاري، خو خدای یې درته ممکن کوي. دا چې ته په ژوند کې کوم بدلون نه وینې، په دې معنا نه ده چې خپل رب هیر کړی یې، بلکې هغه د پردې تر شا شتون لري او تا ته د ژوند کولو لارې جوړوي. هغه ستا د ژوند نه بد خلک لرې کوي او ښه خلک ستا په ژوند کې داخلوي. ستا مقام هلته برابرېږي چیرته چې ستا رب وغواړي. نو اوس له خدای جل جلاله سره په منفي خبرو واټن مه رامنځته کوه. زما زوی جانتین چې 11 کلن و، د تعلیم کولو شوق یې درلود. موږ هڅه کوله چې په یوه ښه پوهنتون کې شامل کړو. ځینو پوهنتونونو یوازې 5% شاګردان قبولول. معلومه خبره وه چې 95% شاګردان به له زده کړو محروم پاتې کېدل. نو ناممکنه وه چې موږ دې خپل زوی دغه پوهنتون کې شامل کړو. زه پوهېدم چې جانتین به ناکامه شي، خو موږ هغه منفي خیالاتو ته پرېنښود. ورته ومو ویل زویه، ناامیده کېږه مه. که چیرې موږ احتیاط ونه کړو، داسې وړې منفي خبرې مو د ژوند لویه بیړۍ راچپه کولی شي. تاسو ته به هم ورته خیالات ذهن ته راځي، خو په دې خیالاتو ځان مه لاهو کوئ، تازګي مه ورکوئ، بلکې د حل لاره ورته ولټوئ. خدایه، زه پوهېږم چې زما د زوی راتلونکی ستا په لاس کې دی. تا د هغې لپاره له دې غوره پوهنتون انتخاب کړی دی. شاید په داسې پوهنتونونو کې 5% چانس وي، مګر زه پوهېږم ستا له طرفه 100% چانس د جانتین لپاره شته. خدایه، ته د ټول نړۍ مالک یې. ټول مشکلات موږ ته نه دي راجع. خوله مو بنده وساتئ. که مثبت نشئ اوسېدی، نو چوپ اوسه. ستا خبرې ستا راتلونکی جوړوي. که چیرې ته ووایې زه به یې ترلاسه نه کړم، نو نه یې شي ترلاسه کولی. که ووایې زه به د ښکلي کور خاوند نشم، نو نشي کېدلی.